د پاکستان لپاره تباه کوونکې بد خبر. پاکستان کې د اورګاډي د اوښتو په پیښه کې 22 تنه مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد له کراچۍ ښار څخه 215 کیلومتره لرې صحرا تمځای ته نږدې د اورګاډي 10 ډبې له پټلۍ اوښتي چې له امله یې لږ تر لږه 22 تنه مسافر مړه شوي دي او 50 نور ژوبل دي. ډام نیوز راپور ورکړی چې د اورګاډي نن یکشنبه 15 د زمري له راولپنډۍ ښار څخه کراچۍ ته روان و چې سهار تمځای ته نږدې په نو آباش نومې سیمه کې له پټلۍ اوښتی دی. د پیښې ځای ته ژغورونکي ډلې او پولیس رسېدلي دي. تر اوسه د پیښې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي، خو د لاهور د اورګاډي د ادارې فدرالي رئیس خواجه سعد رفیق رسنیو ته ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې اورګاډي په عادي سرعت روان و. د نوموړي په وینا دا ښایي یو تخنیکي ستونزه وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د اورګاډي پیښې غیر عادي نه دي. تر دې وړاندې هم داسې پیښو د لسګونو مسافرو ژوند اخیستی او ژوبل کړي هم دي.